راځو فنکشن کې موږ سره بل موضوع چې دا هغه فنکشن وذ پارامټرز دي. دا هم هغه فنکشن د موږ سره فرق نه کوي، خو دې کې یو خوبي راغله چې د موږ کولای شو ویلیوز په خپل خوخه پاس کړو، په خپل خوخه بدل کړو. څه مطلب؟ ګوره درس کې موږ دا وکړه چې کله زه غواړم یو فنکشن کریټ کوم نو صرف د دې لپاره تر کریټ کوم تر څو زموږ دغه کوډ چې دی یو ځل ولیکو بار بار استعمال کړو. موږ ویلو چې ته موږ فنکشن نه لرو نو موږ به هر چیرته چې زو حد ضرورت به داوی کړي چې دا کوډ که زه دلته هم ضرورت وي نو مجبور یم وی لیکم، که دلته هم ضرورت وي نو زه مجبور یم چې وی لیکم. نو دا موږ بیا موږ وی چې موږ سره فنکشن شته او د فنکشن په طریقې سره به موږ څه کوو، فنکشن به موږ جوړو، دا زموږ کوم کوډ دی دا به موږ کال کوو، کال کول سره به زموږ دا کوډ کال کیږي او زموږ چې کومه کاپی او پیسټ دی او یا زموږ چې کوم ډوپلیکیټ سیستم دی هغه به ختم شي. ول دا بل مسله ده. مسله دا مثال د خبر دا کمپنیانو نمونه دي او ټول کې مثال د خبره ای اس ټیک دی. نو زه وایم چې هر ځل دا فنکشن کال کیږي نو د ای اس ټیک په ځای بل یو نوم راشي، دلته د بل یو نوم راشي، دلته د بل یو نوم راشي، دلته پښتو د کله د انګلیش راشي، کله د دری راشي، کله د بل ژبه راشي. نو دغه به څنګه کوو؟ نو د دې لپاره خاطر به موږ څه کوو، موږ به فنکشن وذ پارامټرز او یا هم له پارامټرایز فنکشن وې موږ به هغه سټډي کوو. هغه به څنګه کیږي؟ هغه لپاره به تاسو څه کوئ، مثال بدل د ګورو موږ. مثال کې موږ ویل ا د ویریبل د 30 دی پکې، بی د ویریبل د 50 دی پکې. کله دا بغیر له فنکشن کوم نو ا کولی کوم دواړه سره جمع کوم کیسه ختمه کزه ما بیا چې په کار نو زه بیا چې کوم ا کې ماسل واچو بي کې ما بیا واچو بیا ملته یو کو ټوټل به مال راکی او دریم ځل نه چې لږ ځل هم زما په کار وي زه مجبور یم دغه څه کار وکړم. خو که تاسو د کوډ ته سوچ وکړئ د دې کوډ کار یو دی، دا مغه یو کار کې دلته هم جمع کیږي، دلته هم جمع کیږي، دلته هم جمع کیږي، کار فرق نه کوي. فرق چې شي کوي صرف نمبر بدلیږي. نو چې نمبر بدلیږي موږ باید د یو سیستم ولرو چې دا نمبر موږ خپل ور پاس کړو. کله 50 پاس کوم، کله 70 ور پاس کوم، کله بیا ور پاس کوم. نو د څه باید یو سیستم ولرو. نو د همدې لپاره موږ سره پارامټرایز فنکشن راځي. او پارامټرایز فنکشن چې بس امغه فنکشن دی لکه څنګه چې ما تاسو وی فنکشن ته به دلته تاسو فنکشن لیکه، فنکشن ته بنوم ورکړئ، دا قوسونه به چې بیا دا قوسونه اچوي. ولله تاسو کوم قوسونه اخستې دي دا یو دا سم مخ ته چې موږ دا کوم قوسونه لیکلي په دې قوسونو کې به تاسو پارامټرز ورکوي. چې به ورکوي پارامټرز دا به یاد ساتئ. ډیر زیات خلک په دې کې غلطيږي، تاسو یاد ساتئ. دلته به تاسو چې ورکوي دلته به تاسو پارامټرز ورکوي. پارامټرز دي څه ویریبلز دي. چې دي ویریبلز دي، اسم نه دي ویریبلز دي. لکه څنګه چې موږ ویریبل اخلو پکې ویلیو سٹور کوو، دغه سیمون دي کې دنه ویلیو ویریبل اخلو پکې ویلیو سٹور کوو. بس فرق دا چې د موږ ویریبل وایو دي د موږ پارامټرز وایو. نور به دنه ورپسې نه چې میموري کې سی حساب دی هغه سره زمون کار نشته. خدای چې تاسو پکې غلط نشه بس دا هم ویریبل دی او دا هم ویریبل دی. خو دلته فنکشن کې د قوسون کې اخستل شي نو موږ ورته پارامټرز وایو. نو دا موږ سره پارامټرز دي. او بیا دنه موږ څه کوله هم دي پارامټرز استفاده کوو تلیکو چې a کو a + b نو دا به موږ سره a + b جمع کې خو د پارامټرز ته ویلیو کوم راځي. د پارامټرز ته ویلیو کوم راځي. نو د پارامټرز ته ویلیو به موږ چې کله فنکشن کال کوو نو لدی ساحنه به ته موږ ارګومنټس لیګو. چې به لیګو ارګومنټس لیګو. دغه د خلک غلطيږي. خلک دي ته هم پارامټر وي او دي ته هم پارامټر وي. خدا دواړه بدل شان دي، دا یو نه دي. دلته چې لیکل شوی دا پارامټر دي او دلته چې لیکل شوی دا ارګومنټس دي. نو دا به تاسو یاد ساتئ. دا ټرمینالوژي به تاسو نه هېروئ. نو اوس موږ څه وکړو؟ موږ د څوک یو فنکشن واخیستو، په دې کې موږ دوه پارامټرز واخیستو a او b او د a او b ټوټل موږ راوېستو. خو چې کله زه دې ته ویلیو لیکم نو چې کله دا فنکشن کال کوم نو کالینګ ټایم کې زه دې ته ویلیو لیکم او دا چې کوم ویلیو لیکم دې ته ارګومنټس ویل کیږي. نو دا موږ سره پارامټر 1 کې چې ده a ده کنه نو دا 10 دا به a ته ورشي او دا 50 دا به b ته ورشي او چې b ته ورشي نو a موږ له b سره جمع کړه ده نو موږ ته په جواب کې ټوټل راشي دا 100 ده. او چې ته بل یو نمبر جمع کوم نو یو ځل بیا دا فنکشن کال کوم او چې فنکشن کال کوم دا ځل بل نمبر ورلېګم نو اوس دا ځل ته مې a ته اصل ولېګو او b ته مې پاویا ولېګو. نو حالت بلار شي جمع بشي باته بل رزلټ راشي کړه بیا کال کوم نو بیا به هم دغه کار کوم بس یوازې نمبرې به بدلوم. نو دا موږ سره خبره د پارامټرایز فنکشن ده. مکمل سینټیکس په PHP کې دا چې لمړی به تاسو چې لیکئ فنکشن به لیکئ او فنکشن کیورډ دی. هغه نور څه به تاسو د فنکشن ته نوم ورکوئ. نوم به موږ څنګه اخلو هغه مې تیر کلاس کې تشریح کړه، تیر درس کې. او په دې کې به تاسو قوسونه اخلئ بیا به دا قوسونه اخلئ. په دې قوسونو کې به تاسو پارامټرز ورکوئ او پارامټرز لیمټ څو دی؟ انلیمیټډ دی.
څونه چې ته پارامټرز داخلي واخله تا ته څوک څه نه وایي چې دا کم اخستې او دا ډېر اخستې ستا پروګرام تا نه څونه پارامټرز غواړي هغومره واخله نو پرابلم بس دا چې دلته بس سټیټمنټ ران کړو چې کله بیا فنکشن کال کوي نو هغه وخت کې به دې پارامټرز ته دې ځینې ارګومنټس ولېږي دا پارامټر د ارګومنټ 1 ما لیکلی که نه دا به د پارامټر 1 ته ځي او دا ارګومنټ 2 ما لیکلی دا به د پارامټر 2 ته ځي او دې نه موږ دننه فنکشن کې استفاده کولی شو چېرته دننه فنکشن کې استفاده کولی شو باندې نشي اکسس کولی پارامټرز د باندې نشي اکسس کولی فنکشن کې دننه به اکسس کوي نو دا موږ سره خبره ده پارامټرایز فنکشن ده نو اوس کو فنکشن اخلم او فنکشن ته نوم ورکوم مثال د خبرې ټوټل مارکس نه زما هدف دا یو سټوډنټ راځي او دا څه کوي خپل مکمل نمرې ورکوي او ګوري چې ټوټل دې څه جوړیږي یو وړوکی مثال دی وړوکی اگزامپل راولې نو که چې موږ بغل پارامټر دا کارو کوو نو ویریبل اخلم مثال ټوټل په نوم باندې پدې کې لیکم چې مثال څلور مضمون دي یو مضمون کې چې ده 100 نمرې اخستي بلکې 95 اخستي بلکې 80 اخستي او بلکې چې ده 88 اخستي نو په دا ډول خصوص نه کوي نو دا به موږ چې کو دا به موږ جمع کوو نو دا به جمع کوو او دا به جمع کوو او دا به جمع کوو نو دا د یو کس نمرې دي او کله زراشه مې کولیکم نو ورته وایم چې موږ ته ټوټل ایکو کا نو فل حال موږ فنکشن جوړ ک فنکشن کې موږ ویلیوز هم ټوټل کړه هغه موږ ایکو هم کړه بل دا به موږ سره نشو کیږي ځکه فنکشن کال کول غواړي نو دا بلان دي راشه ورته وایم چې موږ ته ټوټل مارکس کال کا صاحب وکړه سفر ریلوډ کا نو تا ته وی چې ټوټل سو شو 300 پېتا دا ټوټل شو خدا د یو سټوډنټ لپاره دی دا د چا لپاره دا د یو سټوډنټ لپاره کله دا کاپی پیسټ کړو بیا به هم دا لاس راځي بیا به هم دا 300 پېتا لاس راځي نو ویلیو نه راځي مثال دلته نوم هم پرنٹ کول غواړم ور سره د ټوټل سره نوم هم پرنٹ کول غواړم مثال خبر د لیکل غواړم کنکټینیشن لګوم او ورته وایم چې ټوټل مارکس اف احمد صاحب میکړو صفه مې ریلوډ کو نو ګوره دا موږ سره ماغه ټوټل مارکس اف احمد 330 پېته ټوټل مارکس اف احمد 330 پېته و زه سره مزه دا وایم چې نه دا غلطه خبره دا غلطه طریقه ده موږ ته باید دا ډینامیکلی بدل شي اوس د احمد مارکس خي بیا د محمود راځي داغه مارکس دوخه بیا د جواد راځي داغه مارکس دوخه نو بیا وسه کو نو دلته به موږ پارامټرز پاس کوو پارامټرز پاس کوم مثال موږ سره نمرې دي سبجیکټ 1 دی وری موږ بچی کو ډالر بواچي سبجیکټ 1 دی موږ سره کاما سبجیکټ 2 دی موږ سره کاما سبجیکټ 3 دی موږ سره کاما او سبجیکټ 4 دی نو دا څلور پارامټرز ما واخسته او دا نور څه دي بس دا ویریبلز دي موږ سره بدل د موږ سره ویلیو راځي اوس دلته موږ چې کومې نمرې لیکلې دلته موږ دا نه لیکو دلته موږ دا سبجیکټس پاس کوو دا موږ سره سبجیکټ 1 شو او لازم مثال د خبرې هم دغه کاپی کوم نور سره لازم دلته پیسټ کوم دا موږ سبجیکټ 2 شو جمع سبجیکټ 2 دلته لازم دا پیسټ کوم دا جمع سبجیکټ 3 او دلته لازم پیسټ کوم دا موږ سره جمع سبجیکټ 4 موږ سره بس ټوټل جوړیږي نو اوس دلته ګوره موږ ته ایرر هم راغی چې راغلی دلته موږ ته ایرر راغی ایرر ولې راغی کله په دې ودرېږم نو چې expected 4 arguments چې لیکل دي expected 4 arguments وای موږ ته نه دا توقع ته ملرو چې ته به موږ ته څلور arguments پاس کوي خدا په الحال خالی دی وای نو دلته بازار arguments پاس کوم مثال سبجیکټ 1 کې اخستې دي اتاتیا کاما باور کې سبجیکټ 2 کې اخستې دي و 50 سبجیکټ 3 کې اخستې دي نهاتیا او سبجیکټ 4 کې اخستې دي 90 ایرر لاړو نو دا اتاتیا به سبجیکټ 1 ته راځي دا و 50 به سبجیکټ 2 ته راځي دا نهاتیا به سبجیکټ 3 ته راځي او دا 90 به سبجیکټ 4 ته راځي او هر پارامټر چې له بل نه جدا کې منځ کې به کاما ورکړي او هر یو ارګومنټ چې له بل نه جدا کې منځ کې به کاما ورکړي دا چې لیکل شوی دا پارامټرز دي او دا چې لیکل شوی دا موږ سره ارګومنټس دي دا چې موږ سره ارګومنټس دي نو لکه ته ودرېږي دلته شوی پارم مطلب پارامټرز او دلته زه ودرېږم نو دلته موږ ته شوی دلته بس هر څه پوره دي موږ ته سم نه وي دا خیر کدا زلر کوم به تاسو وی چې ارګومنټس مخکې مې دلته خو دا جو سود لري کوم د expected 4 arguments دلته arguments دي نو دا به یاد ساتئ نو څنګه زرا شمه او دا سفر لوډ کما نو موږ تاسو راغی 300 راغی نو دلته به یو بیار هم لګوم دی ټوټل نور څه کنکټینیشن اچو ما بیار لګوم سترګې له کوډ سره عادت کېخه ځکه یم دغه شان پروګرامینګ کې راځي اوس مې بیار ورواچو بیار چې مې ده دلته کلوز کول غواړي نو صحیح شو اوس یو بل سټوډنټ راځي نو سبا کې
دا فنکشن به کال کې ټوټل مارکس کال کو نمرې لیږي مثال 90 کاما 99 کاما 98 کاما 28 او تراشه کاما سیم کالن واچو سفری لوډ کا نو ټوټل مارکس هغه دا 340 شو دا 355 نو ګوره اوس ډاینامیکلی موږ دې نه ویلیو ورلیګو حالت کیلکولیټ کیږي ولله تاسو یې چیرې دا نوم کوم د موږ سره پاتې دی احمد دا باید یوزر نوم بدل شي نو دا موږ څه کول دا موږ یو بل پارامټر واخلو دا به چیرې اخلو یو بل پارامټر وراخلو او هغه پارامټر بزنو ورکو مثال نیم پنو او کاما ورکو اوس دا چې ما کوم احمد لیکلې احمد د دې احمد په ځای بدل ته نیم لیکم نو تاسو ته ما ویلو چې په ډبل کوټس کې مونږه ویریبل ډایرکټ لیکلی شو او په سنگل کوټس کې نشو لیکلی نو ما ولیکو اوس دا ماته بیا راکې ماته وسوي ماته چې 15 ارګومنټس پکار دي نو دا به سر کې نیم سر کې لیکل نو سر کې به ورته ویلیو لیکم نوم به لیکم نو لیکم چې مثال خبره دا د احمد مارکس دي او لاندې راځم ته لیکم چې دا د موږ سره د محمود مارکس دي سیو میکړو صفه مې ریلوډ کو نو ګوره ټوټل مارکس اف احمد دونه دی ټوټل مارکس اف محمود دونه دی اوس یو بل سټوډنټ راځي نو بیا به صرف همدغه فنکشن کال کوي کال کول نو ورته خپل نوم ورکړي چې جواد ما نمبر به ورکړي چې 88 مې اخستي 89 مې اخستي 90 مې اخستي او 90 مې اخستي سیو بیکړي صفه به ریلوډ کی نو ورته وایي چې ټوټل مارکس اف جواد چې دی هغه 350 دی نو دا موږ سره کمال د فنکشن دی چې موږ کولای شو ډاینامیکلی په دې کې ویلیوز پاس کول هغه نه استفاده وکړو